1403 کال تر نننی تاریخ پورې تقریبا 2 پروژې تر کار لاندې دي چې هغه د 80 میلیونه افغانیو په لګښت باندې به انشاءالله تکمیلیږي. د مرکزي عوایدو څخه اول روبه 9 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ اکاونټ ته اضافه شوي دي او دویمه روبه تقریبا 14 میلیونه افغانۍ اضافه شوي دي چې د تیرو کلو په پرتله باندې 3% اضافه والی راغلی دی او د ښاروالۍ په 2 روبو کې تقریبا 80 میلیونه افغانۍ عواید راجمع شوي دي او راټول شوي دي. د فراه ښار دپاره راتلونکي پلانونه تقریبا یو معیاري مسلخ په پلان کې لرو چې د فراه د خلکو دپاره یو ډېر سهولناکه او سهولت نه ډکه پروژه ده او یو ښاروالي ریاست کې داخل یو معیاري مسجد انشاءالله په پلان کې لرو. ګمرک کوم فیصدي چې ښاروالي لري تقریبا 14 میلیونه افغانۍ راته اضافه شوي دي او د تیر کال په ذخیروي کود کې چې کوم 14 میلیونه افغانۍ وي هغه بیرته زموږ حساب ته اضافه شوي دي. که د ولس د صفایي په ورکولو کې زموږ سره همکاري وکړي بنان به زموږ کوم پلانونه چې دي هغه به په وخت باندې هغه تکمیلیږي. هر خدمت چې تاسو ولرئ د منبر د طرفه سه یا د خطبو د طرفه سه او یا هم د علماو د طریقه سه هغې موږ تاسو خدمت کوي او کاملا ستاسو همکار وو او همکاره به هم یو. ټول مسؤلین هر یو د خپل پر برابر باندې کوشش کوي په هر بخش کې چې دی چې ودی ولایت د کار او خدمت وسی ولس ان شاء الله العزیز 100% د دولت سره همکار دی او ښاروالي هم ان شاء الله چې په ښه توګه مخته ځي. ولې حق غوښتونکی دی ورکړونکی نه دی باید پسې وګرځو که ونه ګرځو که زموږ ستاسې پسې نه راوي دلته پراته نه راوي باید مرکز ته ولاړ شو پسې وګرځو پسې وځغلو کوشش وکړو تلاش وکړو چې وسوی د خپل د ولایت دپاره یو شی په لاس راوړو.